بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې شاکر موسی ده، د کابل ولایت اوسیدونکی او 15-16 کاله مې د کرکټ کېږي. کرکټ خو داسې و چې ما به اول کورو سره ټینس بال و هلکانو سره مې کوو، نو ما به ټینس بال کې ډېر ښه کرکټ کوو. نو هماغه و چې هلکانو زه تشویق کړم، نو ما ته یې ویله چې ته واقعیت استعداد لرې نو هډبال ته مخه کړه. هماغه و چې ما هډبال ته مخه کړه. کورنۍ الحمدلله ورونه مې 6 ورونه دي او زه د کور وړوکی ورور یم او ما ته یې ویلي چې کرکټ کوه مشکل نشته او موږ دې سپورټ کوو. افغانستان کې خو مې چې د خوښې پلیر د حاجي صاحب رحمت شاه ده او نړیوال په سطح چې ده هغه حاجي رحمت شاه. حاجي رحمت شاه خو ده چې د افغانستان ډېر کلاس پلیر ده او یوټیوب کې ډېر تعقیبوم چې کوم د افغانستان ونډې میچونه یي حاجي صاحب میچونه ما نه ختوځي او ګورم. کرکټ خو ما تقریبا 15-16 کاله کېږي کوم. 16 ریژن مې کړي دی، ګریډ 3 مې کړي، ګریډ 2 مې کړي او حتی تر ګریډ 1 پورې مې کړي دي. الحمدلله زه خو چې یم په فټنس باندې ډېر کار کوم او فټنس خو داسې ده چې فټنس تا سره وي نو ته کولی شې الریډي هر شی وکړې، که فیلډینګ وي او که بیټینګ وي. نو کوم پلیر سره چې فټنس وي هغه هیڅ مشکل نه لري، که بیټینګ وي او که فیلډینګ وي نو ګراوند کې به اکټیو وي او ویښ به وي. سخت حالات خو واقعیت ما کرکټ سره بیخي ډېر سخت تېر کړي، ځکه چې یو وخت به دونه سپورټ هم نه و. زه به میدان هوایي کې زموږ کور د جي نه به زه تلم ارزان قیمته نبي اکیډمي وه، هغه جي ته به تلم په بایسکل باندې میدان هوایي نه. بیا هغه جي نه زما دونه مې هغه ورسره نه شو کولی، یعنې یو څه موده لاړم هغه جي نه بیا راغلم د باګرامیو کې انجینر کرکټ ګراوند د هغه جي ته به راتلم پریکټس ته ګراوند سیشن به مې کوو. نو مشکلات ډېر ول. هغه نه بعد بیا زه چې و دلته هلکان تشویق کړم نو دلته ملي اکیډمي ته یې راغه کړم او دلته مې پریکټس خپل شروع کړل. ما هلکانو ته دا پیغام ده چې خواري وکړئ، محنت وکړئ، انشاءالله د افغانستان راتلونکی بیا او خاص طور خپل فټنس باندې ډېر کار وکړئ، بیټینګ باندې، بالینګ باندې. نو چې دلته راځئ اکیډمي ته خپل فوکس چې شته چې راغلی هغه ته وکړئ، که بیټینګ وي، که فیلډینګ وي، که بالینګ وي او که فټنس وي.